کمانډویانو او اوهوایی ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو سخت تباه کوونکي بریدونه ترسره کړي دي. افغان ځواکونو هلمند کې 45 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د یاد ولایت په ناوې او نهر سراج ولسوالیو په 601 شهرا کنډک، اتمې او درېمې امنیتي حوزو اړوندو سیمو کې له طالبانو سره په مخامخ جګړو کې د یادې ډلې 28 تنه وژلي او 18 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا لوګر کې هوایي برید کې 26 طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه هوایي ځواکونو د لوګر ولایت مرکز پل علم او خوقي ولسوالۍ اړوند کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 26 ترهګر طالبان ووژل شول. همداراز د دښمن یوه موټر، یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه یوړل شول. بلخوا افغان هوایي ځواک په سمنګانو کې هم 14 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د سمنګان ولایت حضرت سلطان ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په ترڅ کې 14 طالبان وژلي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا لغمان کې د طالبانو 8 مهمو قمندانانو په ګډون 25 طالبان وژل شول. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه هوایي ځواکونو د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ، اسلام آباد سیمه کې او بادپخ ولسوالۍ اړوند کې ترهګر طالبان په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو 8 مهمو قمندانانو په ګډون 25 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه سپکې او درنې وسلې هم افغان ځواکونو له منځه وړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.